بسم الله الرحمن الرحیم. راځو څلورم درس ته چې حرکات دي. حرکات جمع د حرکت دی. حرکت چې دی یو زبر یو زیر یو پیش ته وایي چې درې واړو نومونه په یو وخت کې اخلي نو دې ته حرکات وایي. دغه سبق چې دی ډېر زیات مهم دی ځکه چې همدینه قرآن کریم چې کوم دی سړی بیا پوهېږي چې دلته کې زبر دی، دلته کې زیر دی، دلته کې پیش دی. یو خبره یاد ساتل اولینې دا پکار دی چې دلته کې اول سر کې حمزه راغلی ده. دې ته موږ حمزه ولې وایو؟ دې باندې چې کله حرکت نه وي نو هغه الف دی، یعنی الف باندې چې کله حرکت نه وي دا الف دی، چې کله ور باندې حرکت راشي، زبر راشي، زیر راشي، پیش راشي نو د نوم بدلیږي. دې ته بیا موږ الف نه وایو بلکې حمزه وایو. اولینې خبره دې کې دا ده. دویم خبره دا ده چې حرکات جمع د حرکت دی. حرکت زیر زبر پیش ته وایي او دا یاد ساتل پکار دي چې هر یو حرکت چې دی یو آواز لري، هغه آواز مطابق چې کوم دی دا ادا کول پکار دی. بیا سړی هیڅ کله چې کوم دی نه غلطیږي. ډېر خلک دا داسې انداز کې وایي لکه ولاړ زبر وي ور باندې، یا ولاړ زیر وي، یا ولاړ الټه پیش وي. لکه مثال ډېر خلک وایي حمزه زبر آ، حمزه زیر ای، حمزه پیش او. دا بالکل غلط دی. دا آ ای او د دې آواز نه دی. مونږ چې دا باید ادا کوو داسې ادا کوو حمزه زبر ا، حمزه زیر ای، حمزه پیش او. دا ا ای او دا د دې حرکاتو آواز دی. د زبر آواز ا، د زیر آواز ای، د پیش آواز او. دینه بعد حرف دی ها. ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، ها هی هو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. دا سبق چې دی درې قسمه لوستل کېږي. باید یو ماشوم چې صحیح پوهول غواړو نو درې قسمه ورباندې ووایو. یو قسم دا دی چې صرف ورباندې زیر زبر پیش وپېژنو، لکه حمزه زبر ا، حمزه زیر ای، حمزه پیش او، ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو. داسې انداز کې دا چې خلاص کی بیا صرف د حرکاتو چې کوم آوازونه دي په هغې ترتیب سره چې کوم دی بیا ماشوم ته ووایو چې د دې صرف آوازونه تلفظ که بس، لکه ا، ای، او، ها، هی، هو. همدارنګې مثال لام باندې ل، لی، لو، ک، کی، کو. داسې انداز کې. او دې سبق کې یو مهم خبره دا ده چې کله موږ دا تلفظ کوو، حرکت ادا کوو، چونکې د دې آواز بالکل مختصر دی. یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو. نو ماشوم نه پوهېږي نو هغه جټکه چې کوم دی ورکوي. لکه مثال ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو. نو دا تلفظ چې دی بالکل غلط دی. نو چې کله یو ماشوم دا ادا کوي نو داسې دی ادا کړي را زبر ز، را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. دا صحیح نه دی. نو دا قشان دی دا سبق چې دی تر آخره پورې. مثال با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. یو خبرې بلم خیال ساتل پکار دی، هغه دا دی چې اول به حرف پورا ادا کو، هغې نه بعد به حرکت ووایو او بیا به تلفظ کو، آواز به بیا ووایو.
لك مثال صاد زبر صاد زير صي صاد پیش صي صو ډیر خلک صاد زبر صاد زیر صي دسه صاد خدا هم غلط دی صاد زبر صاد زیر صي صاد پیش صو همدارنګه جیم دے یا میم دے نو داسې وایي خلک میم زبر میم دا میم چې ده پورا تلفظ نه کوي یا جیم نو د جیم او د میم چې کوم آخره کې میم راځي نو د دې आवाज جدا کول پکار دي د حرکت نه چې کله مونږ جوړو هجا لکه جیم زبر ج جیم زیر جی جیم پیش جو ج جی جو همدارنگی میم زبر م میم زیر می میم پیش مو م می مو صدق الله العظیم